ما ته معلوم وي هغه ریمنډیوس چې کله پرې پاکستانیان شهیدان کړل، بیا د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر چې و د اشرف محمود قریشي و، ده یو ډېره تاریخي جمله وویلې او له همغه سره استعفا ورکړه. دوی ویلې چې دا ډیپلومات ده، ډیپلومات کې ډیپلوماتي هغه دا ده چې دا سفارتکار ده، نو اصول یې دا دی چې په خپل ملک کې محاکمه کیږي. هغه ورته ویل د بهرنیو محترم ستر جنرال صاحب ته ښه راغلاست وایو. الله دې وکړي چې زموږ غږ به اوري او صحت به یې ښه وي. نو بیا د جنرال صاحب هغه بې پیلوټ الوتکې په دې خوا الوځولي دي، داسې واورېدل بیخي داسې خلک دې بیا ورخطا کړي دي. جنرال صاحب داسې کارونه دي. سلام وای 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 ما خو درته ویلې چې قسم په خدای اوس اټم بم ته نه ورک ده ښه، اوس یې لټوي چې رښتیا یې نه وي وړی. اوس دوی په خپل هم سره شکمن وو. نن مې اورېدل یو ځای کې وایي اټم بم ګورئ چې دا ستا و که رښتیا نسته، شک دې ور اچولی دی. ګرځي ورپسې. نن یې د فوج مشر غول خوشحایي خوړلي دي چې موږ داسې فوج یو داسې فوج یو. ما ته معلوم وي هغه ریمنډیوس چې کله درې پاکستانیان شهیدان کړل، بیا د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر چې و د اشرف محمود قریشي و، ده یو ډېره تاریخي جمله وویلې او له همغه سره استعفا ورکړه. دوی ویلې چې دا ډیپلومات ده، ډیپلومات کې ډیپلوماتي هغه دا ده چې دا سفارتکار ده، نو اصول یې دا دی چې په خپل ملک کې محاکمه کیږي. هغه ورته ویل د بهرنیو چارو وزیر زه یم او تاسو یې ما ته راښیئ دا ډیپلومات ده. نه ده، اسناد یې نسته. نو حکومت ورته ویلې چې نه ته ووایه ډیپلومات دی چې دا سړی پرېږدو. بالاخره هغه راغی خبري کنفرانس کې په اردو دا الفاظ ویلې چې آپ وقت سر جھکانے کا نہیں سر اٹھانے کا ہے، یعنی د سر ټیټولو وخت نور تیر سو، باید سرونه جګ کړئ او دغه استعفا لیک او دا سړی ډیپلومات نه ده. بله ورځ هغه کوم خلک چې شهیدان کړي وو 3 کسان د هغوی کورونو دروازو ته قلفونه پراته وو. بیا خبریالان هلته خو دا میډیا یو څه ناڅه ازادي لري، هغه یې کورو ته لاړ، کلیوالو نه یې پوښتنه وکړه دا چیرته وایي دوی ته خو حکومت پیسې ورکړلې، نو په 10 لکه ډالر باندې هغه معامله ختمه سول. هغه کې مې یو 15 لکه حکومت جب کې واچولې. ریمنډیوس په طیاره کې کېنه او راوسته باګرام نه لاړ امریکا ته. نن د فوج مشر راځي غره ته وایي چې کوئی طاقت هم کو نہیں جھکا سکتا ہے. ټیزنه ته هغه وخت دا خبرې وکړه سړتنه چې کله ته یو تاریخ ولرې، تا یوه توره کړي ته خو. نو خوره کې هغه خبرونه به تیر سو ضیاءالرحمن صاحب ښه. نو داسې ده چې اټم بم دې ورک ده، نو کیسه غلجانۍ ده. الله پاک دې موږ او تاسو ته اتفاق اتحاد نصیب کړي. الله موږ دا نظام پیداره کړي. الله پاک دې زموږ دا هیواد کې پروردګار دې موږ له ده لکه چې بیا خوړلي دي اسمونیر لږ څه راغلی و. اوس زموږ هیواد موږ په خپله جوړ کړو، له دغه مشکلاتو نه خلاص. الحمدلله ارزاني ده، الحمدلله خلک له لوږې نه دي مړه سوي، قحطي نه ده، نظام مو ده، د سر سترګې مو دي، افتخار پې باندې کوو، ناز پې باندې کوو، ویاړ پې باندې کوو. او الله دې موږ به بې نظامه کوي نه. الله پاک دې په مشرانو کې لا اصلاح راوړي، لا دې الله پاک پایداره کړي، لا دې الله پاک د دوی عزم او ارادې قوي کړي. نو یو څوک چې د کرایې په پوځ باندې افتخار کوي، موږ ته الله داسې پوځ راکړی چې 52 هېوادونه یې ګونډه کړي دي. موږ باید د هر مجاهد د هر طالب غاړه کې ګلان واچو. دا زموږ دپاره افتخار او ویاړ ده. نن چې په هسکه غاړه په تلویزیونونو کې، په راډیوګانو کې، په بحثونو کې غږیږو، دا د دوی افتخار ده، دا د دوی په وجه ده. کنې موږ ته به هم اوس خلکو ویلي چې د پوځ 95,000 پتلونونه پرتګونه دې راوړه. شکر ده چې موږ افتخار لرو، موږ ویاړ لرو، موږ هېواد لرو، موږ هر څه لرو. یوازینی شاید چې موږ او تاسو کې نسته، افغانانو ورونو موږ کې اتفاق اتحاد نسته. خپل اتل ته غل وایو، قاتل ورته وایو.
پوه شولې، خپل افتخاراتو ته تورستان وایو، خپل غازیان په 100 نومونو یادو، خلک غلام او د کرایې فوج ته مجاهدین وایي. نو هغه وخت زموږ هیواد جوړیږي چې موږ او تاسو چاته د مداخلې حق ورنه کړو، پردیو استخباراتو ته کار ونه کړو، واقعا د هیواد ته خدمت وکړو، د زړه له کومې یې وکړو، دغه هیواد کړو، په خپل هیواد کې موټروې جوړ کړو، په خپل هیواد کې کارخانې جوړې کړو، خپل هیواد کې زراعت ته وده ورکړو، خپل مصنوعات استعمال کړو، خپل د کارخانو تولیدات استعمال کړو، موږ خپله رشد کوو، موږ خپله قوي کېږو، هر څه لرو الحمدلله. د اوسپنې د ویلې کولو کارخانې لرو، د صابون جوړولو لرو، د پایپ جوړولو لرو، غنم لرو، میوه لرو، سبزي لرو. ضیاء الرحمن صاحب کچالو مې کرلي دي، هر کچالو د لکه د نواز شریف سر دومره غټ غټ سوي دي ماشاءالله. ماشاءالله ماشاءالله. دا کوم تخم و جنرال صاحب؟ دا دې څنګه تخم راوړی و دومره غټ لکه د نواز شریف سر؟ دې سر یې په زورم غټ کړي دي. بېنډۍ مې کرلي دي، نن مې راوړل کور ته، ښه خوندور بېنډۍ دي. تور بانجان مې کرلي دي، ګلپي مې کرلی ده، هندواڼې مې کرلي دي، مرچک هم کرلی ده، هر شی پرېمانه دي وروره. الحمدلله. تور بانجان، مرچ، بېنډۍ، هندواڼې، دا شیونه دا ټول فی سبیل الله دي، هر څوک راتلی سي وړلی سي. او کچالو، پیاز، رومیانو ته کچال لاس واروړه بیا یې نه پرېږدم، هغه خرڅومه وروره. په یو ټیول باندې یو انچ اوبو باندې مثال دوی 10 جربه مځکه خړوبوي. یعنې بانجانو ته قطرهیي سیسټم چې دا بیخي حیرانونکی ده. دا ما په خپله ولیده، ځینې ویډیوګانې مې هم ترېنه کړي دي، د وخت په تېرېدو به انشاءالله نشر سي. دا قطرهیي سیسټم یې ورته برابر کړی، همداسې ونو ته. یعنې یو سړی بانجانو ته کوي، ډېر سخته ده، ځکه موږ خو دا زراعت کې لګیا یو، موږ یې ونو ته نسو کولی. دا پایپ د ده چې دا دغه قطرهیي هغه دا پلاستیکي ده ضیاء الرحمن صاحب، دا متر په 3 افغانۍ ده. نو دا یو سیزن کار کوي، خو ګټه یې څه شی ده چې دغه یو متر یې 3 بوټي یا 4 بوټي د رومیانو هغه کوي، اوبه کوي. که چېرته دا ونه لګوي، دا مجبوره 3-4 څاګانې وباسي، چې هم د اوبو سطحه ته تاوان کوي، هم هغه ته. نو دوی دا خپل ژوند دغسې برابر کړی ده. ځوانان یې څه په وظیفو، څه په تعلیم، څه په خټو، څه په نور کار، هغه له وردګو نه د باندې ځي، ولایتونو ته ځي، خپل خواري خپل هغه کوي. موږ دغه افغانان په ډېرو باندې عادت یو ضیاء الرحمن صاحب، ډېرې پیدا کېږي نه، لږو باندې ګزاره نه کوو. نو هر شی چې یو سړی کوي، موږ لنډ فکر کوو. په عموم کې درته وایم، لکه ځانم یادوم، تا هم بلم، نوره نړۍ کې داسې نه ده. موږ چې کور جوړوو ضیاء الرحمن صاحب، تاسو باور په خدای وکړئ، یو پاکستانی، یو پنجابی، یو ایرانی چې کور جوړوي، په 3-4 کالو کې جوړوي. د څه شي دپاره په 3-4 کالو کې جوړوي؟ چې په ده باندې اقتصادي بوج رانسي، د ده سرمایه ونه خوري، دی له نور تجارت نه ونه غورځوي. یو کال سنګکاري کوي، پرانه یې کوي، په 2م کال یې خښتې لګوي، په 3م کال سیخ ورته اخلي، په 4م کال سمټ او دا شیان ورته اخلي، چت اچوي، 5م کال پلستر کوي، 6م کال ورسوي، بله ورځ چې وګورې 3 منزله چت بلډینګ یې جوړ کړی. موږ افغانان څه کوو؟ په کور کې هم دي 10 لکه افغانۍ، دا 10 لکه افغانۍ را اخلو، یو 2-3 لکه په مځکې ورکوو، نور وروره ګله خټو ته بندېږو، کار ته بندېږو، درزه غپه په هغه پیسې خلاصې، کار نیم کې پاتې سي، بیا قرض کوو، بیا هله بیا دې کور ته راځو. کور ته چې راغلی، د دې نه چې ته نوی ژوند جوړ کړې، ټکه 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 قرضداری دروازې ته ولاړ وي، ته به بیا خاورې تجارت وکړې. که موږ په دغه 10 لکه افغانیو 2 لکه باندې م 100 کاله مځکه واخیسته، په دا په کار واچو، 2 لکه مو ګټلې، بیا یې سنګکاري وکړو، بیا ښه منظمه جای 15 کاله بعد دې جوړ کړو، څه خبره ده؟ نو موږ دغسې خلک یو. نو موږ باید هر کار چې کوو، تابع ورته باید هغه ونیسه، که دښمن د چی شی مې تابع د فیل ورته ونیسه. موږ باید اوږدمهالی فکر وکړو، اوږدمهالی سوچ وکړو. باور په خدای وکړه ضیاء الرحمن صاحب، د موږ او تاسو زراعتي مځکه 15 تر 40% پورې له دې وجې نه له زراعته پاتې چې موږ دښمني کړې ده، د پولې او د پټي په سر مو سړی وژلی ده. قسم په خدای، بله ورځ ما یو جای ولید ضیاء الرحمن صاحب، تقریبا یو 2-3 هفتې مخکې،
لاس جربو کې کلا وه او 20 جربه یې ورسره مځکه درلودله. دا بهترینه د سیند اوبه لري. دا کلا کې ونې وچې مالدا ونې ولې وچې دي وایي دا خو داسې د سړک جوړېده. بیا دا سړک کې د شګه اچوله. دا شګې نه یو 15 تیږې د ده پټي ته لاړه. دا ورته راغی دلته شګه ما اچوې ما پټي ته تیږې راځي. هغه ورته ویلې وروره خیر ده سړک جوړومه ډریور ته کنځا مه کوه ما ته ووایه. خو په دې کې تخړه پوخړه راغی دا چا چې سړک ته شګه اچوله سړک یې غټوه ډز د دغه طرف هغه سړی شهید کړ. دا 6 کاله مخکې دا قصه وایي. دا یې چې شهید که ویویسته دا شفاخانې ته یې ویوړه زخمي و. بالاخره 2 بجې د شپې دا یې په شهادت ورسېده. دا چا چې ویستلی ده دا 10 جربه مځکه یې چې ده او کلا یې ده ده وروره ګله په شپه کې ځان وویسته. بچیان فامیل ټول یې ویسته. اوس دغه خلک چې دي دا ورسره روغه نه کوي. هېڅوک دغه پټي خواته د کور خواته نږدې نه پرېږدي. ونې په مکمل ډول وچې سوي دي. زراعت خو پرېږده غټې 6 کلنې 7 کلنې ونې میوهدارې وچ کلک سوي دي. ولې چې دښمني وکړه سړی یې مړ کړه. د سړک په سر باندې 10 جربه 40 جربه جای ته نه پاتې سو. ایران د تباه سو غرق سو روغه نه کوي. وایي زه قصاص وروره شریعت در سره کوم. 3 کسان قتل کې شریک دي 1 ملاکه ژوندی پرېږدم. بیا بدبختي دا وګوره چې علما هم دي. ښه نو په دغه رقم باندې په افغانستان کې اکثریت موږ نه پوله او پټای په دغه دښمنۍ پاتې دي. ما پوله دی ووهه ډز سړی ووله. د ما په پوله تېر سو ډز سړی ووله. د ما پیازو ته دی وکته ډز سړی ووله. موږ دغلته بدبخته یو. نو د دې په ځای باندې چې په پوله په پټي جنګ کوو دا هر چا نه پاتې ده. راځئ دا ښېرازه کړو جوړه یې کړو. افغانستان کې مځکه کمه نه ده. ضیاءالرحمن صاحب چې د هر چا په لوګر کې مځکه پکاري. د هر چا 12,000 جربه مځکه صرف د مداغې په ولسوالۍ کې حکومتي مځکه ده. داسې خاوره ده لکه کوچ باندې. اوبه یې په 40 مترو کې راوځي. حکومت د کال 500 افغانۍ ترې نه اخلي. را دې سعودي یې کړي 500 افغانۍ د کال حکومت ترې نه اخلي. دا نو څه شی دی چې د چا خبره همداسې پرېږدم د 50,000 افغانۍ تنه بوټي کوي. راسه کنه آباد که خلک مه وژنه. حکومت یې ورکوي. همداسې په نورو ولایتو کې په ولسوالیو کې په پروان کې په ډېرو ځایو کې حکومت ډېر ښه کار شروع کړ. یو خو یې له مځکې له غصب نه خلاص کړ. بل همدغه افغانانو ته د کار زمینه برابري. خو په چا یې کوې مجبوره د مځکه ویسې او کور مخکې ورته واچوې چې واخله اوس یې ویې کړ. دا خلکو چې زراعت کړی د هغه که په پنجاب کې ده که په ایران کې ده که بل ځای کې د هغوی ورته وسایل هغه کړي دي. اوس حکومت هم انشاءالله په دې څه وخت کې د زراعت وزارت هم څه ترتیب لري. هغه نمایشګاه کې ما ولیدل هندۍ ټیکټرې راغلې وې هغه دهقانانو ته په هغه باندې ورکوي په کښتونو باندې. بیا ما ورته ویل چې مثال یو ټیکټر زه اخلم په 100 روپۍ ده او په 6 لکه افغانۍ د کال په کال به ته 1 لک روپۍ بانک کې جمع کوي. ضمانت درنه د کور اخلي. یا مثال یو تجار یو دکاندار یو څوک 1 لک روپۍ افغانۍ د کال څه شی چې یو سړی زراعت کوي. هندۍ ټیکټر د 40-50 جربه مځکه درته برابروي. ټیکټر ضیاءالرحمن صاحب یو مونځ نه کوي نور هر کار کوای شي. قلبه کوي. په دې کې سود راځي نه دا خو محوره ده کشت باندې ده. سود خو په هغه صورت کې راځي ضیاءالرحمن صاحب چې کله تا 1 لک افغانۍ ور نه کړلې مثال د کال او تا ته وایي چې که د 1 لک ور نه کړې په تا 1 لک 20 سولې دا سود نه راځي. دا کښتونه دي معلوم قیمت ده. یعنی معلوم قیمت ده او بل په تا باندې پیسې زیاتېږي نه. چې کله پیسې زیاتې نه سي هغه بیا سود نه راځي. دا په کښتونو ورکوي د کال 1 لک یا 80,000 یا 50,000. هغه خپله ما ټیکټر ویسه ما درته ویلي ټیکټر یو منځ نه کوي نور خټې کوي جای هواروي لو کوي مځکه پستوي د ونې بیخونه درته په هر کار کوي جویې درته باسي او مصرف هم دومره نه ده. تقریبا داسې ووایه چې په ټوله ورځ کې 15 لیتره تیل وهي 15 لیترو باندې ته 10 جربه کار کوي. نو حکومت نظام لګیا ده. ضیاءالرحمن صاحب د افغانستان ته بنیادي کار نه ده شوی. دا نظام په والله کوم علامت دی. دلته بانکونه خالی وو. دلته وروره بسته او نظام چپاسو. دلته زراعت ته کار نه ده شوی. بس همدغه امریکا ته خولې نیولې وې 6 لک 8 لک کسانو په حکومت کې کار کوو. ډالري تنخواې اخیستلې.
نو اوس یو سړی چې سکیورټي کمپنۍ درلودله طبعا بیکاره سو. یو سړي چې د امریکانو مالونه په قرارداد وړل هغه بیکاره سو. یو چا چې د امریکانو په بیسونو کې کار کوه هغه بیکاره سو. یو چا چې جاسوسي کول هغه بیکاره سو. یو چا چې د دماغ د تا په وژلو یې تنخوا اخیسته هغه بیکاره سول. نو طبعا هغه خلک بیکاره سوي دي. هغوی خو دا هغه نه و کړی، دا سوچ نه و کړی. چاته به داسې دا ما او تا شاهدان یو، چاته به ویل امریکا ماتېږي خندل به راپورې. هغه وایي دومره مصرفونه کړي دي، هغه چیرته ځي؟ هغه دومره مصرفونه کړي دي، د غلو قراردادیانې راغلل د پارلمان رئیسان سو. هغه وایي چیرته ځي؟ خود نه ځي. دا خو یې دې عقیده وه. زبیر خان به تک سور لکه مولۍ غوندې په لایف کې ناست و وروره ګله. ډیره مننه جنرال صاحب، ډیره مننه. واقعا ډېرې ښې مشورې دې ورکړلې د هیوادوالو ته. زراعت خو د افغانستان مهم بخش ده. افغانستان ولاړ په زراعت ده. باید د زراعت په برخه کې ډیر کار وسي او ځمکې ښې ډېرې زیاتې لرو.